د پاره ما هغه څه دي کسبت چې د عمل کړي وي والے او بد باندې مکتسبت اغمر ګناه ده اغمره سزا ده څومره چې د کړي وي څومره چې کړي وي دومره به ملاوي ربنا یزم غربا لا تواخذنا من سیمنگا ان نسینا کچیر منگا هیر کو د هیر په بنیاد باندې الله منگا ګناګار مکی او اخطانا یمغ خطای وکو گناو کو خطا شو هر ګناګار جاهل وي د جهل په بنیاد کوي الا دا ډیر کم داسي وی چې هغه د پوی مطابق کوي نو لازم گناهونه معاف کې ربنا ایزم غربا ولا تحمل او کې مقد پمغه باندې حمل او چتول ته ویل کیږي حضرت هم ځکه حامل وای چې بوج او چت کړي نو الا موږ باندې بوج او مچي علینا پمغه باندې اسرن اغه بوج کما حملت ولک څنګه چې تا اچولې وغه بوج علی الذین بو خلق باندې من قبلنا چې موږ نه وړاندې وو ربنا لکه غوی باندې څنګه درانه بوجونه درانه احکامات هغه بیا کول نه شول نو گمراه شول نو اي الله داسې حکم نه میاډو بچکی ولا تحملنا او موږ باندې اوچت مکه ما هغه طاقت یې روا مچې په موږ باندې ما هغه شی لا طاقت چې طاقت نه لرو لنا موږ به دا هغه د اوچتولو داسې بوج روا مچې داسې حکم را مکه واعف عنا معافي وکي موږ ته معاف کی معنی مې در تکړه وا یعنی موږ باندې چې کم بوج دی د ګناه دارنا لری کی لومبنه دعا وغفر لنا نو چې دا بوج لری کی نو بیا ته معافي موکا سره دا بوج ما لری کوا نه معاف مونکا ورحمنا او رحم نه مم تاسو ته کړی دا اضافي امداد را سره وکي او دا دعا چا خودلې ده الله خودلې ده نو چې الله په خپل یو دعا خودلې ده چې ما نه داسې غواړه نو دا غي په قبولیت کې بس شک بیا اته بار شک نشته بیا نو یا الله مونږه تعفو کې ان مونږ بوج لري کې د ګناهونو او بخنه وکي دا سينه چې بوج لري کې خو ته خپي نه تمرانه رضی شي او صرف رازم نشي ورحمنا اضافي مرا ترا کې انت مولانا امت زمونږه مالک مولای امت زمونږه دوستي فانصرنا بس مدد وکي الله تعالی موږ سره على القوم الكافرين په قوم د کافرانو باندې انن سبا چې کافر قوم سره مقابله ده الله د دې پاک مقابله کې موږ سره امداد وکي او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم امین بویلی نو تاسو ټول امین وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تاسو اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل په غرام باندې وخت مرح فضیلت یو درجی دی یو د درجو کې هغه فضیلت ته چې کم باز قرآن ته په باز باندې لکه موسی علی السلام سره الله خبرې کړې دي همدا غننګ ابراهیم علی السلام تعالی خلیل الله ویلی همدا غننګ عیسی علی السلام تعالی کلام ویلی دي د ازما کلمه ورته د ازما کلمه ده نو دا سه باز ته په دي شیونو کې فرق ته په درجو کې فرق نشته په درجو کې ټول انبیا دي ټول انبیا دي د الله تعالی طرف نه د دې ته په دي دعوت ورکولو کې او د دین په لفاظ کې او د دې کې هیڅ فرق به چا باندې نشته فوقي دي رسول او نبی کې فرق شته رسول او نبی کې فرق شته رسول هغه چاته ویل کېږي چې هغه ته مستقل کتاب ورکړی شوی او نبی هغه ته ویل کېږي چې هغه ته مستقل کتاب نه ورکړی شوی لکه موسی علی السلام رسول او هارون علی السلام نبی او عیسی علی السلام رسول او یحیی علی السلام نبی او هم دا غره نبی هغه چاته مستقل نه شوی جالوت کو انت بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کیوں کیا بنی اسرائیل د سره جنگ نه وکړي عمالقه د سره جنگ کړو د فرعون قوم جنگ کړو بنی اسرائیل د قوم نه ودا او د لپاره چې عمالقه سره فرعونانو سره جګړه وکي او فرعونانو سره هغه لپاره جګړه چې اوس دعا کوو چې بیا بجلی راشي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين یا الله تعالی الرحمن الرحیم یا الله تعالی مالک قدوسی سلامی مومنی محیمن عزیزی جباری متکبری تا د پر اسماء الحسنا دی یا الله تعالی یا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې رحم وکي زموږ طرف نه سلام او زموږ طرف نه درود دغه په حق قبول کی یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ والدین ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ عزیزان او رشتہ دارانو دوستانو یا الله تعالی د ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ په دې حاضر جامع باندې رحم وکي یا الله تعالی د کوم آیتونه چې موږ تلاوت کړ یا الله تعالی په دې باندې موږ پوي کی په دې کې موږ څه کمې شوی یا الله تعالی غته موږ معافي وکي څه زیاتې شوی یا الله تعالی موږ معافي وکي یا الله تعالی موږ ټول مسلمانان دریانه بچ کی یا الله تعالی د غناست خپل دربار د پکې قبول کړي یا الله تعالی موږ په دې قران کریم باندې بیا را جمع کړي او زموږ هر ځل جمع کړي د الله تعالی د خپل رضا لپاره وګرځي
یا الله تعالی مونږ ته په دې لارې کې چې کوم مشکلات یې غینم ته خبرې یا الله تعالی غو مشکلات زمونږ لارې نه لري کې یا الله تعالی مونږ ته دغه کار دغه دین کار دغه د قران کار مونږ ته آسان کې او یا الله تعالی مونږ ته په دې باندې ثابت قدمی راکې او یا الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منزور کې ډېر سخت احکامات مونږ د پاره خو یا الله تعالی کستا خو خشي او ته مونږ د دې ګناهونو نه د دې سود نه د دې ریا نه همدا غرانګي د نور معاملاتو کې د سیاتینا او د کمینه یا الله تعالی دته مونږ باندې آسان کې یا الله تعالی د دې کار کول مونږ باندې آسان کې یا الله تعالی د ګنا نه بچ کې دل مونږ د پاره آسان کې یا الله تعالی کته مونږ معاف نه کې الله مونږ ګناهونو نه ځان بچ کول نه شو یا الله کومګه ته زمونږ د ایمان زمونږ د عمل او زمونږ نفس باندې پرېګ دی نو یا الله مونږ به هلاک شو یا الله مونږ هلاکت نه بچ کې یا الله مونږ هلاکت نه بچ کې یا الله په خپل فضل او کرم سره مونږ د خپل ګناهونو نه بچ کې یا الله په خپل احسان او کې مونږ باندې مونږ د ګناهونو نه بچ کې څنګه چې تا مونږ د قران ترجمه کړیو تا مونږ باندې احسان کړی دی ستاسو خپل کتاب مونږ باندې بیان کو تا خپل کتاب مونږ واوردو یا الله ته هم د قرنګي مونږ په هر نکي باندې را جمع کې او هر بدین مونږ لري کې هر بدیره ته ګران کې هر نکیره ته آسان کې او یا الله تعالی ته کولې شي الله تعالی مونږ نشو کوله مونږ نه دومره ایمان شته نه مونږ دومره صلاحیت شته یا الله مونږ نه بچ کې یا الله تعالی مونږ په نکي باندې را جمع کې یا الله مختلفو کسانو د دعا نه ویلې دي یا الله تعالی دوی ماته دعا نه په دې بنیاد باندې وایي چې د ستا کتاب سره مینه ده ستا کتاب زمونږ نواري او ته په دې باندې گواهی یا الله تعالی د خپل اغمینی په بنیاد باندې دغه سوالونه قبول کړي دغه مشکلات آسان کړي دغه بیمارانو ته شفا ورکړي دغه بچو ته الله تعالی کامیابی ورکړي بعضو کسانو چې امتحانونه ورکړي دي دغه الله تعالی په امتحانونو کې کامیابی ورکړي ستا په لاس کې دغه کامیابی ده الله تعالی بعضو کسانو د انټرویو غاني ورکړي دي د نوکرۍ لپاره یا الله تعالی هغه کار آسان کړي د حلال بندوبس هغه ته وکړي یا الله موږ ټول د رزق او د معاشي د تنګین الله تعالی بچو ساتي خپل فراخي په موږ باندې راولي یا الله تعالی ته دنیا هم مالکي موږ ته حلال مال غواړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کړې ده د لپاره موږ هم ته الله تعالی پر رزق کې مصد غواړو یا الله تعالی په صلاحیتونو کې مصد غواړو یا الله تعالی په علم کې هم زیاته غواړو یا الله هر هغه علم راکړي چې موږ ته فائدہ پیدا مني یا الله هر هغه علم نه موږ بچ ساتي الله تعالی چې موږ لپاره نقصان دی وي یا الله مسلمانانو حالت باندې رحم وکي مسلمانانو دا تکلیف دی حالت الله تعالی په خوشحالي باندې بدل کړي دا د کفر د وجنه د کافرانو وجنه چې کوم سختيان دي یا الله کدا زمونږ اعمال وي او یقیني تور باندې دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده نو موږ ډېر ګناګار یو الله موږ ډېر خطاکار یو الله موږ ډېر بدکار یو خو یا الله ستاسو رحمت زمونږ د ګناهونو مقابله کې ډېر لوی دی یا الله موږ سره معاملات زمونږ د ګناهونو په بنیاد ومکي یا الله موږ سره معاملات د خپل رحمت په بنیاد باندې وکي یا الله ته موږ سره معاملات په خپل فضل او کرم په بنیاد باندې وکي یا الله تعالی ته تواب زمونږ توبه قبول کړي یا الله تعالی موږ ته طبيب استلو هغه طاقت او استقامت راکړي موږ ته الله تعالی تانه د غختو هغه طریقم راز دکې او یا الله تعالی زمونږ د غخته په خپل دربار کې قبول کړي کومه دعاګانې موږ کړې دي الله تعالی هغه ته قبول کړي یا الله تعالی د مختلفو کسانو مختلف مشکلات ته هر مشکل نم خبري ته هر ځلنم خبري موږ د ناس ته جمع د زموږ د زنانونه د یو ځلنه ته خبري دغه پزله کې چې کوم خواهش په دی وخت کې پروت یا کوم دعا د پاره غي درخواست په دی وخت کې پروت ته خبري یا الله دغه دعاګانې زموږ حق کې قبول کړي دغه مشکلات آسان کړي دغه حاجتونه پوره کړي یا الله زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی موږ ته قرضونو نه نجات راکړي یا الله تعالی موږ باندې رحمت باران را اوري موږ ته د روزي میاشت اسانه کړي موږ نیکی ته برابر کړي یا الله موږ ځان لري مکه الله موږ خپل ځان سره اوساتي یا الله تعالی ستاډلا ستاد غدین استاد پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ خوختي الله موږ دین لري مکه موږ ته لري د فکر مکه موږ باندې الله تعالی د دنیا کې د خپل کور دي دنو کې او یا الله تعالی آخرت کې موږ باندې خپل کور دي جنت ته الله تعالی دا غي دي دنو کې خپل دیدار تر نصیب کی موږ باندې رحم وکي اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا فاغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك